سلامونه ملګرو، نن به تاسو ته په واتساپ کې ډېره خوندوره طریقه وښیم څنګه کولی شو ملګرو چې تاسو په واتساپ کې یو چا ته میسج وکړئ خو ستاسو نمبر ورته ښکاره نه شي. کوم نوم مو په واتساپ کې صرف هغه به ورته ښکاري ملګرو. که غواړئ چې په دې طریقه ځان پوه کړئ ملګرو نو ویډیو طرفه یې وګورئ. نو د ویډیو د شروع کولو نه مخکې ملګرو که تاسو چېرته زموږ چینل کې نوي یاستئ نو هیله کوم زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. دغه زموږ چینل دی ملګرو. د سبسکرایب کولو نه وروسته ملګرو دغه په آل نشان باندې هم کلیک وکړئ ملګرو تر څو زموږ هره نوې ویډیو اول تر تاسو در ورسیږي. د نمبر د پټولو سره په خوا کې ملګرو تاسو د واتساپ یو نور خوندور ټریکونه هم وښیم ملګرو چې تاسو ته په آینده کې ډېر ښکارېږي. نو راځئ ځو ملګرو د ویډیو فالو. نو اول به ملګرو دا زده کړو چې څنګه په واتساپ کې خپل نمبر پوټ کړئ تر څو زموږ نمبر هېڅ چا ته هم ښکاره نه شي. نو تاسو به راشئ ملګرو واتساپ ته. چې کله ملګرو واتساپ ته راغلئ په دې پاس 3 ټکو یا د 3 ټکي ښکاري په دغې باندې ملګرو کلیک وکړئ. تاسو کله مو چې ملګرو په دې کلیک وکړو نو دلته راشئ ملګرو سیټینګ باندې به کلیک وکړئ ملګرو. کله مو چې ملګرو په سیټینګ باندې کلیک وکړو نو یو شیبه ورته ګورو ملګرو دلته په دې پرایویسي باندې کلیک وکړئ ملګرو. و دغه دا زه ترېنه ختم ملګرو تاسو په دې کلیک وکړئ ملګرو. کله مو چې ملګرو په دې کلیک وکړو نو بیا به ورته یو شیبه صبر وکړئ ملګرو. چې کله ملګرو ورته صبر وکړو نو دلته تاسو ملګرو په دې لاندې اباوټ باندې کلیک وکړئ. صبر ملګرو زه اوس ورته دلته دغه شی علامه هم تېروم. چې هر کله ملګرو په دې باندې کلیک وکړو نو دا ملګرو په دې اول سر کې یوري ون دی چیرې په دې کې به ملګرو نو دا ما وخت نه خپل نمبر بند کړی نو هغه په یوري ون کې ملګرو تاسو به دې نو باډي ته راښکته کړئ. نو باډي نو دې ته به یې راښکته کړئ ملګرو. نو دې څخه وروسته هېڅوک ملګرو نشي کولی چې ستاسو نمبر په واتساپ کې ګوري ملګرو. نو هغې ته به ستاسو نمبر نه ښکاري ملګرو. دویم سیټینګ ملګرو په واتساپ کې دا چې څنګه یو چا ته وکولی شو ځان افلاین ښکاره کړو. چې میسج وګورو هغې ته افلاین ښکارو. نو ملګرو تاسو په دې اول سر باندې کلیک وکړئ. دلته مو چې ملګرو کله په اول سر کلیک وکړو نو دا مې یوري ون کې دی ملګرو. نو تاسو یې ملګرو لاندې راښکته کړئ نو باډي ته او دغه دویم لاندې دی نو به دا ملګرو لاندې راښکته کړئ. نو دې نه وروسته ملګرو که تاسو د یو چا میسج وګورئ هم نو هغې ته ملګرو تاسو افلاین ښکارئ. آنلاین به ورته نه ښکارئ ملګرو. صرف د میسج سره ملګرو صرف یو خط راځي او تاسو به میسج کتلی هم وي ملګرو. او دغه علامه به ورسره غیر فعال کړئ ملګرو. دغه فعال دغه به غیر فعال کړئ. نو دې نه وروسته که تاسو د هر چا میسج وګورئ هغې ته به نه معلومېږي ملګرو چې تاسو یې میسج کتلی دی. درېیم خوندور سیټینګ ملګرو په واتساپ کې دا دی چې څنګه یو چا د نمبر د سیو کولو بغیر میسج وکړو. نو تاسو به راشئ ملګرو سرچ ته. تاسو د هر هېواد کس ته میسج کوئ هغه کوډ به ولیکئ. د هېواد کوډ به ولیکئ ملګرو. پسې به بیا نمبر ولیکئ ملګرو. دلته زه غلط شوی ما 0 لیکلی خو 0 به نه لیکئ ملګرو. نو دا زه دا نمبر بیا وراڼو ملګرو 0 لر کوم بیا د سر نه نمبر لیکم ملګرو. چې کله ملګرو نمبر ولیکو دغسې ملګرو تاسو ته راخلاص شي. دا ګوره ملګرو ما ته دلته دا نمبر راغی خو مګر په دې باندې واتساپ نشته. نو تاسو بیا د همدې ځای نه ورته ډایرکټ اتومات میسج کولی شئ ملګرو. نو حاجت نشته ملګرو چې تاسو نمبر سیو کړئ. نو که چېرته ملګرو ویډیو خوښه شوې وي لایک یې کړئ. د نورو ملګرو سره شیر کړئ ملګرو. زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. د اوس لپاره ښه وخت او ښې چارې